د ملا برادر لخوا سترزیری او پر پاکستان د سوداګریزې تکیې ختمیدل. طالبانو واخان کې پر سړک کار شروع کړی دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان چې تل افغانستان سره سوداګریزو لارو څخه سیاسي ګټه اخلي او کله هم چې افغان حکومتونو سره اړیکې خراب شي نو بیا په بیلابیلو پلمو لارې بندوي او افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر تاوان رسوي. ښکاري چې طالبانو یې په بدیلو لارو فکر کړی او غواړي چې چین سره مخامخ سوداګري ترسره کړي. تازه خبر دا دی چې د طالبانو حکومت وایي د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلېدو لپاره د یو سړک د جوړولو چارې پیل کړي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر پرون په کندهار کې یوې غونډې ته وکړه. هغه وایي موږ تاسې ته به داسې یوه لاره جوړیږي چې زموږ به هر څه انشاءالله په هغې لاره ځي. که د چین سره تګ راتګ وي یا د تجارتي اموالو که موږ درلودل یا که موږ له هغوی راوړل. د ملا برادر په خبره د یادې لارې جوړېدو سره به پر هغه ګاونډیانو د افغانستان سوداګریزه تکیه کمه شي چې تل د افغانانو له مجبوریته غلطه ګټه اخیستې. افغانستان د واخان په لوړو سیمو کې له چین سره شاوخوا 90 کیلومتره ګډه پوله لري. طالبانو د سړک جوړولو په باب مفصل جزئیات نه دي ورکړي، خو 13 سپټمبر هم په چین کې د طالبانو چارسنبالي سفیر محیدین سادات ویلي و چې له چینایي چارواکو سره د واخان دهلیز له لارې د تګ راتګ د پیلولو په باب مفصلې خبرې کړي دي. عام افغانانو هم د طالبانو د یاد اقدام هرکلی کړی او وایي چې طالبان باید د چین په ګډون نورو ګاونډیانو سره هم خپلې اړیکې ښې کړي چې تر څو که یو ګاونډی لاره بنده کړي نو بله لاره به خلاصه وي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.